अस्सलामुअलैकुम जी ګران کتونکو زه اشفاق بنگش یو ځل بیا خپل تاسو چې کوم چینل دی په باندې حاضر یم نن منډی ته راغلی ما خیبر نیوز لپاره مې ریکارډینګ کوو پروګرام نو دلته مې چې ولیدل مهنګایي ولې زیاته ده بیا دلته مې چې کوم ټماټر ولید دا تاسو ټماټر لیدی شئ چې دا ټماټر ټول چې کم دي خراب شوي دي هغه لینډ پورې خراب پراته دي او دا خراب ولې شوي دي وجه دا ده چې په لس ورځې او دوه هفتې چې کمې دي دا ټماټر دا په باونډري باندې هلته کې ولاړ وي باونډري نه راپرېږدي نه وایي چې په د یو ګاډي شل لکه روپۍ حکومت ټیکس هم واخلي او بیا هغه نه ټیکس نه باوجود هلته یا ذاتي مسله یا نور مسله خو ګاډي چې کوم ولاړ وي نه راپرېږدي نو دغه مال چې کم دی دا ټول پکې خراب شي یو خو د اړتیانو چې کم نقصان دی په کروڑو هغه په خپل ځای باندې بل اولس ته چې کم دا اوس په ګرانه نرخ باندې ښه ټماټر ملویږي همدغه شانتې انګور دغه شانتې پیاز دغه شانتې نور په دې خبره باندې موږ سره یو اړتي دی چې دغه بزنس هم کوي حمد بھائی تاسو دا راته ووایئ چې اول خو دا راته ووایئ ستا دې څومره نقصان وشو زمونږ د هر اړتي 4 کروڑه 5 کروڑه شپږ کروڑه په اسلام آباد باندې دی په پېښور چې کوم زمونږ غرونه دي د هغې به زیات دی د موږ نه ډېر زیات دی ځکه هغې سرمایه هلته ډېره زیات هغه کړي موږ پنجاب طرف ته توجه ورکوو هغې اخوا ورکوي خو زمونږ د ټولو نقصانونه هم دي بل ولس ته دا شی ډېر ګران په دغه ملاویږي چې نشته دا ستاسو مخامخ زمونږ مارکیټ دی د ټماټر صفا پروت دی ټماټر پکې نشته دا چې کوم راغلي دي دا ټول دا شی دی دا ټماټر دی دا دینه دلته اوبه وتې دي اوس دا ولس ته څومره نقصان دی دا چې په ټیم راشي تازه ټماټر راشي نو دا په 50-70 روپۍ کیلو دي خو د وجه د لارې د بندېدو وجه مال چې کم دی نو دا په 200 روپۍ یو کیلو دي دا ټماټر هغه هم د هغې فرش نه فرش په 300-250 روپۍ کیلو دي چې دې نه یو دانه وباسي نو دا عوام دپاره ډېره مهنګایي شوه او د دې وجه دا ده چې لار بنده ده لار ولې بنده ده په لار دا کوکاخیل یو قوم دی هغې بنده کړې ده احتجاج یې کوو 2 ورځو یا یو ورځې خو 45 ورځې وشوې 45 ورځې چې دغه لارې بنده کړې تر اوسه پورې بنده ده خو دا خو د حکومت ذمه ورته جوړېږي تاسو حکومت ته ټیکس څومره ورکوئ زمونږ په یو ګاډي د ټماټرو باندې 3.5 لکه روپۍ دی او د انګورو ګاډي یو ګاډي باندې 6 لکه روپۍ دی او دا راته ووایي چې دې نه علاوه چې کم تاسو د ټیکس ورکوئ نورې پیسې هم تاسو نه لاره کې خامخا خرچ اخلي هغه خرچه راځي 15 زره او د ټیلرو کرایه چې کوم د لارې د بندېدو د وجې چې لار کولا وایي نو زمونږ د ټیلر کرایه چې کومه ده 3.5 لکه ده خو چې لار بنده ده زمونږ د ټیلر کرایه 6 لکه ده ډبله ده صحیح کرایه هم راباندې ډبله ده مالونه هم راته سخا راځي کمزوري راځي بیکاره راځي او ټیکس هم رانه 3 لکه روپۍ دی جی تاسو ته یو نظر مې داسې کې واچوله چې دغه حامد بھائی هم تاسو ته خبرې وکړي چې دغه ټماټر تاسو کسئ چې بالکل د خوړو نه دي خو دا به اوس هم په دلته کې چې کوم بپریان بیا نور مارکیټ ولوي بیا خاص کر هوټلو والا مجبوراً به اخلي او مجبوراً به بیا تاسو هوټلو کې چې کوم روټۍ خورئ دغه ښه ټماټرو د لاسه به تاسو بیا بیمارېږئ هم او هغه نه علاوه چې کوم ګراني ده ګرانی چې کوم حکومت وایي چې کنټرول پرایس کنټرول یا د نور دعوې خو کوي خو اصل کا پچېرې په دې باندې نظر واچوي نو ګرانی یوازې دا نه ده چې په هغه باندې به ایساره شي بلکې یو به د هغه نقصان نه بچ شي بل اولس ته هم ډېره زیاته فایده ملاویږي اکثر موږ ګرځو نن زه په منډۍ ته راغلم ما پروګرام ریکارډ کوو نو نن چې کله ما حالات ولیده یقین ومنه چې هلته پیاز پراته دي هغه پیاز هم همدغه شانتې خراب شوي دي بل طرف ته هلته انګور چې کم راغلي دي انګور هم خراب شوي دي او د یو انګور ګاډي باندې 6 لکه روپۍ ټیکس هم ورکوي او ټیکس باوجود چې کم دی حکومت د دو تحفظ نه کوي که تحفظ یې کولی نو حکومت دې سره اولس ته به غټه فایده ورکولی نو اولس چې کم بیا په ګرانه بیه باندې دا اخلي او حکومت بل طرف ته غټې دعوې کوي چې مونږ مهنګۍ کې کمی راوستی پرایس کنټرول ټیمونه ګرځي خو نه د پرایس کنټرول ټیمونه چې کم دي هغه عام تش دکوا او د اولس ته تنګول هغه خو ښکاري خو بنیادی چیز تاسو نه ګوري چې کچېرې په دې چیز باندې کنټرول وکړی شي دغه چیز باندې خاص کر تجارتي د خوراکي چیزونو باندې خاص کر توجه ورکړی شي نو یقینا دغه مسله چې دومره ګټه ګرانه نه ده یوازې دا نه بیا به حکومت ته هم خلک وا کوي ولې چې دغه چیزونه چې کله ارزان ملاویږي نو بیا به لیدی شي چې حکومت په ارزانه بیه هغه خلک چې کم خوشحاله دي خو دلته خلکو ته هم مشکلات خلکو ته د صحت مسله هم او
او ور سره دومره غټ توان هم تاسو خپل کته شي نو په دې باندې موږ تاسو سره شیر کو او خوشاله او آباد اوسئ او کوشش مو کوي ک نور سره شیر کولای شي شیر کوي مننه خوشاله او آباد اوسئ